په تخار ولایت کې د دیګونو جوړولو صنعت او پر وړاندې یې پرتې ستونزې. محمد طاهر له تیرو 10 کلونو راهیسې د تخار ولایت په مرکز تعلقان ښار کې د دیګونو جوړولو دغه فابریکه لري او د ورځې له 20 څخه نیولې تر 10 پورې دیګونه تولیدوي. کارخانه ما در تخار هستن. زموږ فابریکه په تخار ولایت کې ده او له تیرو څو لسیزو راهیسې زه پر دې کار بوخت یم. کارونه مو په دې وروستیو کې ډېر کمزوري شوي دي او سرمایه موږ نه لرو چې دوامداره خپلو کارونو ته دوام ورکړو. دلته له یو مني دیګونو څخه نیولې بیا تر 10 مني او 15 مني دیګونو پورې تولید کوو. په دې دیګونو کې سرپوښ لرونکي او بې سرپوښه دیګونه شامل دي او دغه راز د بولانیو لپاره هم دلته جوړیږي. له نوموړي سره یو زوی او 3 نور کسان هم په کار بوخت دي. دوی د شپې له 3 بجو څخه کار پیلوي. لومړی دغه کارول شوي اوسپنه پیرل کیږي، بیا دغه اور پر مټ ویل کیږي او له هغه وروسته دا ډول المونیمي دیګونه ورڅخه تولیدوي. فعلا رمضان از ساعت 3 شب میخیدیم. اوس مهال د روژې میاشت او د شپې په 3 بجو باندې موږ له خوب څخه جګیږو او د ورځې تر 12 بجو پورې دلته کار کوو. لومړی په دغه قالبونو کې ریګ اچوو چې کله مو نیم قالبونه چمتو کړل بیا د اور دغه تنور بلوو او په تنور کې اوسپنه ولې کوو. کله چې اوسپنه ولې شوه بیا یې راوړو او دلته یې په قالبونو کې اچوو. په دې قالبونو کې موږ د بیلابیلو دیګونو نمونې اخلو او بیا د دې لپاره ټاکلې اندازه اوسپنه ولې کوو. کله چې اوسپنه ولې شوه بیا یې راوړو او پر قالبونو یې ویشو. محمد طاهر وایي چې کار یې ډیر سخت او د فابریکې لپاره ځای او ودانۍ نه لري، ځکه یې نو دغه وړه فابریکه په خپل کور کې جوړه کړې ده. د خبره دلته پرمختللي وسایل نشته او ټول کارونه په سنتي ډول ترسره کوي. سخت است. کار این قالب‌ها حساب وزنش گرنگ است. زموږ کارونه ډیر سخت او دغه قالبونو وزن بیخي زیات دی. له 10 منو څخه نیولې ان تر 20 منو پورې وزن لري. پرمختللي وسایل نه لرو او په دې وسایلو باندې کار کول ډیر سخت دي. او بل زموږ دغه ځای هم ډیر تنګ دی او له ډېرې مجبورۍ پکې کار کوو. دلته زموږ کور هم دی او له دې دود څخه خلک هم په تکلیف کیږي. نوموړی وایي که امکانات په واک کې ورکړل شي کولی شي چې په هیواد کې د هر ډول دیګونو اړتیا پوره کړي او په دې برخه کې هیواد پر ځان بسیا کړي. حکومت خواهش هستیم که ما بسیار زموږ له حکومت څخه غوښتنه دا ده چې ملاتړ مو وکړي او توکو ته مو بازار پیدا کړي. له دیګ بخار څخه نیولې بیا تر هر ډول دیګ پورې زه جوړولی شم. اوس مو هم که وسایل درلودی ډیر پرمختللي دیګونه مو جوړولی شوی. موږ دغه خام مواد په قرض باندې راوړو او کله چې دیګونه جوړ شي پیسې مو ټولې بیرته په قرض کې ځي او بازار یې هم ښه نه دی، اوس ډیر ضعیف شوی دی. د محمد طاهر زوی ادریس چې له ماشومتوب راهیسې له خپل پلار سره دلته په کار بوختی وایي چې یو وخت یې پلار ناروغ شو او دی اړ و چې ښوونځی پرېږدي او دلته کار وکړي. مدت 5 ل 6 سال است که تقریبا 6 کاله کیږي چې دلته له خپل پلار سره په کار بوخت یم او زموږ کار د دیګونو اندازه کول او منظمول دي. بس نو مجبوري وه دلته مې کار پیل کړ او نور هر څه راڅخه پاتې شول. زموږ کارونه ډېرې ستونزې لري او کارونه مو ډېر سخت دي. له حکومت څخه مې غوښتنه دا ده چې زموږ لاسنیوی وکړي او موږ سره وسایلو او ځای په برخه کې مرسته وکړي تر څو زموږ کارونه نور هم پراخ شي. د دیګونو جوړولو صنعت چې د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ډیر دود و او ډیری خلکو دغه ډول فابریکې درلودې، اوس د پیکه کېدو په حال کې دی او لامل یې دې صنعت ته نه پاملرنه او دغه راز په کور دننه د دغه دیګونو نه استعمال په ګوته شوی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نه شو. احسان الله کریمي، CGTN پښتو، د تخار ولایت.